دا وایي چې افغانستان کې د خدای بیا داسې توره ورځ نه راولي. افغانستان د خدای بیا داسې له بدبختیو باندې داسې د بدبختیو په تاریخ باندې نه سنبالوي لکه په دشت لیلی کې د امارت د مشرانو وفا الحمدلله په دشت لیلی کې دلته د مدرسې آبادي شروع شوې. که الله پاک واس راکړه او وخت یاري وکړه، ژوند یاري وکړله، د دشت لیلی د شهیدانو ارمانونه به موږ او تاسو پوره کوو. دا ډېر په لوی ارمان دې دښتې ته راغلي. تاسو باور په خدای وکړئ چې دې دښته کې اوس هم چې څوک راځي وهم ده، وحشت ده، ډار ده. یعنې که دې دښته کې څوک خوشي کړي همداسې ظلم جنایت هېڅ هم سره ونه کړي، دا سیمې ته چې ځي دا له تندې او له لوږې مړه کېږي. په دې کانټینرونو کې د بندیانو ځینې صحنې درته وایم چې له تندې نه یو د بل متیازې څکلي دي، هغه خلک به ژوندي اوس هم دلته 4-5 ورځې په دې دښته کې ژوندي انسانان په کانټینرونو کې بند پاتې وو، په شهادت رسېدلي وو چې کله یې کانټینرونه خلاص کړل هغوی هوا غوښتله، په مرمیو باندې کانټینرونه ویستل. بیا کوم چې ژوندي پاتې وو هغوی له کانټینرونو راوویستل سول، په شهادت ورسېده.